السلام علیکم ګران شاګردان والله جوړ چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق چې دغه بیا هم یوز اف ایډیمز ان انګلیش. په انګلیش کې د ایډیمز استعمال دا هم یو ډیر مهم سبق دی ځکه د ایډیمز استعمال هم په انګلیش کې ډیر زیات دی او دا چې دی ایډوانس انګلیش هم دی او داسې انګلیش دی چې موږ په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمالوو. ځکه نو د دې زده کړه لازمي ده. راځئ یو څه بنیادي او ایډوانس ایډیمز دغه معناوي او دغه جملې درته وښایو. اول دانه دی after all، موږ به خیر بهرحال پروا نه لري. respect him after all he is your teacher. respect him after all he is your teacher. دغه احترام وکړه خیر هغه ستا استاد دی. at home in ماهر کېدل څوک په شي کې ماهر سي مهارت حاصل کړي هنر. اکرم is at home in English. اکرم is at home in English. اکرم چې دی هغه په انګلیش کې ماهر دی معنا ډیر مهارت او پوهاوی لري. at home in. by chance ناڅاپه اچانک. I met him by chance ما له ده سره د ناڅاپه ملاقات وشو اچانک مې سره ولیدله. زما دا خیال نه و مطلب چې زه د ده سره وینم یا دی زه ووینم بس ناڅاپه د ده سره مې ولیدله. اتفاقاً. for the sake of معنا په خاطر موږ د خدای په خاطر دی پلانکي شي په خاطر باندې دی چا په خاطر. help him for the sake of Allah د خدای په خاطر باندې د سره مرسته وکړه د خدای په لیاز دپاره. in spite of دغه باوجود. in spite of hard work he failed in exam. د سخت مهنت وروسته باوجوده بیا هم هغه فیل سلو. د سخت مهنت باوجوده فیل سلو. on the whole معنا په ټوله کې په مجموع کې او on the whole he is a good person. په ټوله کې یا په مجموع کې هغه ښه سړی دی که څه هم بعضې کمزوریانې او دغه پکښې دي خو بیا هم په ټوله کې مجموعاً هغه ډېر ښه سړی دی. نو مننه ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق د ایډیمز په باره کې. په انګلیش کې ایډیمز دا هم ایډوانس هم بنیادي او داسې ایډیمز چې هغه په ژوند کې ډېر زیات استعمال کېږي. مننه الله حافظ.